بسم الله الرحمن الرحیم. د الله تعالی په باره کې ساینسي، عقلي او فطري دلایل. په مخکینی درس کې مو وویلې چې انسان دنیا ته د الله تعالی د تخلیقي پلان او طرحې په اساس د امتحان د ورکولو دپاره راغلی دی. دنیا د امتحان کوټه ده چې کاملا د امتحان په اصولو جوړه شوې ده، او عمر د امتحان موده ده. اوس په دې خبرې کوو چې د دې امتحان د اصولو څخه یو مهم اصل دا دی چې د امتحان په دې ټوله موده کې، یعنی د قیامت پورې، د الله تعالی او انسانانو ترمنځ د غیب پرده حایله ده. الله تعالی په خپله مخې ته نه راځي. انسانان مستقیما الله تعالی نشي لیدلی، خو په غیر مستقیم یا انډایرکټ ډول پرته د لیدلو څخه به په الله تعالی ایمان راوړي او اطاعت او عبادت به کوي. لیکن پرته د لیدلو یا په غیبو د ایمان راوړلو هرگز دا معنا نه ده چې دا کوم غیر عقلی، غیر علمی یا غیر فطری شی دی چې انسانی حتما باید پړندو او پټو سترګو ومني. نه، هیڅ کله داسې نه ده. پوهیږو چې ساینس هم غیر مستقیم یا انډایرکټ استدلال مني، یعنی ضرور نه ده چې هر شی دی مستقیما په مشاهده کې راشي یا دی ولیدل شي، بلکې که په غیر مستقیم ډول هم کوم شی ثابت شي، دا یو ساینسي دلیل قبلیږي او په دې اساس شیان د یو ساینسي حقیقت یا ساینټیفیک فکت په حیث پیژندل کیږي، او په همدې اصولو ساینسدانان په مایکروورډ او ماکروورډ کې حقایق پیدا کوي او بیانوي یې. ګلکسیز یا کهکشانونه چې د نور د سرعت یعنی 3,00,000 کیلومتره څخه په زیات سرعت سره په سکند کې لویږي، او یا سب اټومیک یا د اټوم څخه واړه ذرات یا پارټیکلز، دا خو د ساینسدانانو په مشاهده کې نه راځي، لیکن په غیر مستقیم یا انډایرکټ ډول د ساینسي حقیقت یا ساینټیفیک فکت په حیث مني. همدارنګه مثلا هیڅ چا هم عقل نه دی لیدلی، خو په غیر مستقیم ډول د عقل د اثراتو په اساس د یو ساینسي حقیقت په حیث پیژندل شوی دی، او هیڅ څوک پکې نه اختلاف کوي او نه شک. همدارنګه هیڅ چا تر اوسه پورې ګراویټي یا د ثقل قوه لیدلې نه ده، مګر په غیر مستقیم ډول د ګراویټي د اثراتو په اساس د یو ساینسي حقیقت په حیث پیژندل کیږي. همدارنګه هیڅ چا هم ډارک انرژي او ډارک مټر
نه لیدلی دي او نه یو ساینسدان په لابراتوار کې مشاهده او تجربه کړي دي، لیکن د اثراتو په بنیاد او اساس په غیر مستقیم ډول د یو ساینسي حقیقت په حیث پیژندل کیږي. همدارنګه نور ډیر بېشماره شیان دي چې مونږ او تاسو یې پرته د لیدلو څخه په غیر مستقیم ډول د اثراتو په بنیاد د یو حقیقت په حیث پیژنو. که د یو میز وجود د نجار د عقل اثر دی، که د یوې تیږې راغورځېدل په ځمکه د ګریویټي اثر دی، که د کائناتو لویېدل د ډارک انرژي اثر دی، او د دې اثراتو په اساس او بنیاد ساینسدانان په غیر مستقیم ډول پرته د لیدلو څخه عقل، ګریویټي او ډارک انرژي ته ساینسي حقیقت یا ساینټیفیک فکت وایي. نو آیا د عقل موجودیت او شتون د عقل د خالق یا کریټر اثر نه دی؟ آیا د ګریویټي شتون د ګریویټي د خالق یا کریټر اثر نه دی؟ آیا د ډارک انرژي شتون د ډارک انرژي د خالق یا کریټر اثر نه دی؟ آیا په ډي ان اے کې د معلومات او جینیټیک کوډ موجودیت د ډي ان اے د خالق او جوړونکي اثر نه دی؟ آیا په زړه کې پرته د ډینامو او کوم خارجي ارتباط او مداخلې څخه د برق جوړول د زړه د جوړونکي او خالق اثر نه دی؟ آیا په سترګه کې د 585 میگا فکسل کمرې جوړول د سترګې د خالق او کریټر اثر نه دی؟ آیا د مور په رحم کې په 3 تیارو پردو کې د ماشوم جوړېدل د خالق یا کریټر اثر نه دی؟ آیا د مور په وچو سینو کې د شیدو پیدا کېدل د سینو د خالق اثر نه دی؟ آیا د ځمکې د حفاظت لپاره د اټموسفیر جوړول د اټموسفیر د جوړونکي او خالق اثر نه دی؟ او آیا دا دومره آثار په غیر مستقیم ډول د خالق د وجود د منلو دپاره د یو ساینسي حقیقت په حیث کافي نه دي؟ جواب: ولې نه، بالکل کافي دي. د عقل، ګریویټي، ډارک انرژي او په مجموع کې د ټولو کائناتو خالق چې الله تعالی دی په کائناتو کې د ټولو څخه لوی ساینسي حقیقت یا ساینټیفیک فکت دی چې انکار کول ترې ناممکن دي. وما علینا إلا البلاغ المبين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.